د غني او عبدالله هوکړه سبا لاسلیک کیږي. عبدالله ته څو وزارتونه ورکړل شوي. د افغانانو په سر سودا. السلام علیکم ګرانو دوستانو، ستړي مه شئ، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. که غواړئ پوه شئ نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د توافق هوکړه سبا لاسلیک کیږي او ویل کیږي چې عبدالله ته په کنایه کې یوازې 11 وزارتونه ورکړل شوي دي. د ځینو سرچینو په وینا سبا د یکشنبې په ورځ به د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ شوې هوکړه لاسلیک شي چې په دغه مراسمو کې به ډیر کم خلک ګډون وکړي او همداراز د ځینو هیوادونو استازي به هم پکې وي. ویل کیږي چې په یادو مراسمو کې به ولسمشر غني او عبدالله وینا هم کوي. که څه هم مخکې ویل شوي و چې عبدالله ته په حکومت کې ډیر واک ورکړل شوی دی، خو اوس ځینې سرچینې وایي چې عبدالله ته 11 وزارتونه ورکړل شوي دي چې یادو وزارتونو د کسانو په ټاکلو کې به هم له ولسمشر غني سره مشوره کوي. همداراز ویل کیږي چې له یادو 11 وزارتونو پرته عبدالله ته نور څه نه دي ورکړل شوي او نه به هم د والیانو په مقررۍ کې کوم نقش ولري، خو کولی شي چې له ولسمشر غني سره په دې اړه خپلې مشورې شریکې کړي. تر دې مخکې ویل کېدل چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ په نیمایي واک جوړجاړی شوی دی، خو لا هم په رسمي ډول هیڅ نه دی ویل شوي. د ولسمشر غني ویان صدیقین په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ به هوکړه ډیر ژر لاسلیک شي او د هوکړې تر لاسلیک وروسته به د هوکړې جزئیات هم له ولس سره شریک شي.